سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د خپل ګروپ ممبرز مو ورځ تر بلې په زیاتېدو شي، ورځ تر بلې یې زیات کړو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مو نه وي درسره سبسکرایب کړی، ستاسو ملاتړ ته بیخي زیاته اړتیا ده. مهرباني وکړئ زموږ دا چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. راځم درته کوم ګروپ ته غواړئ تاسو ممبر زیات کړئ، یعنې هغه باټ درته ښایم چې کله یو نوی نفر جوین شي زموږ ګروپ ته او باټ ورته خپله ووایي چې مهرباني وکړه ته د هغې پورې دلته میسج نشي کولی تر څو چې دی زموږ ګروپ ته 15 یا 10 نفره زیات کړي نه وي. په دې ویډیو کې درته هغه طریقه ښیم. را به شئ مثلا زه دلته یو دغه ګروپ لرم، دا زما خپل ګروپ دی او په دې ګروپ په کلیک واخلئ. زه راځم په دې ګروپ ورته کلیک اخلم. کله مو چې په ګروپ ورته کلیک واخلو را به شئ تاسو به دلته په دې پروفایل ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په پروفایل ورته کلیک واخلو بیا به راشئ په دې اډ ممبرز به ورته کلیک واخلئ. په سرچ کې به د هغه باټ نوم ورته ولیکئ. د باټ نوم دی انټي باټ. انټي باټ ورته لیکمه، انټي باټ ډي جي انټي. تاسو به دغه ورته ولیکئ. د لومړي سر ته یو دغه باټ به ورته اضافه کړئ. خو زموږ په چینل کې خو الریډي اضافه شوی دی. بیا به په دې چې کلمه ورته کلیک وکړئ، په اډ به کلیک واخلئ، نو چینل ته به د هغه باټ اضافه شي. بیا چې کله راشئ چینل ته مو هغه باټ اضافه شه، دلته په دې چینل البته ګروپ ته په دې ګروپ کې به ورته ولیکئ چې پی نون لام. پی نون لام دې چې ورته ولیکل نو تاسو ته خپله یوه صفحه را خلاصوي دوی خپله. دغه باټ په ډایرکټ ډول موږ ته یوه صفحه را خلاصه کړه. د ممبرز د زیاتولو لپاره کله چې یو نوی نفر جوین کیږي هغه ته به د باټ خپله وایي چې مهرباني وکړه زموږ دغه ګروپ ته 15 نفر اضافه کړه یا 10 نفر اضافه کړه. تاسو به د هغې لپاره راشئ په تنظیمات پیشرفته باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په تنظیمات پیشرفته ورته کلیک واخیستو صفحه را خلاصیږي او دلته بیا درته لیکلي دي اډ اجباري. په دې اډ اجباري باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په اډ اجباري ورته کلیک واخیستو دلته یې تاسو ته لیکلي دي ما خو الریډي مخکې له مخکې ورته اضافه کړي دي. 15 نفر مې باید نوی نفر چې راشي 15 نفر باید اضافه کړي او کله چې درته میسج ورکوي دا باید 15 ثانیې په دې ګروپ کې پاتې شي، له هغې وروسته باید ډیلیټ شي. نو دا مې هم ورته اضافه کړي دي. متن پیام اډ اجباري. کله چې یو نوی نفر راځي څه باید ورته وویل شي؟ زه ورته لیکم چې دا باید ورته وویل شي چې ښه راغلاست زموږ ګروپ ته او ته باید د پیغام کولو لپاره 15 نفر یا 10 نفر زموږ چینل ته یا البته ګروپ ته زیات کړئ. دا به شئ تاسو کله چې دلته راغلی په د پلس علامه چې ورته کلیک واخلئ 6 تعداد 7 8 9 10 مثلا ته غواړې چې 10 نفر که له دې هم زیات ور اضافه کوئ نو بیا راشه په دې پلس علامه کلیک واخله. که له دې څخه یې کموئ نو بیا راشه په دې منفي علامه ورته کلیک واخله. زه ورته لیکم چې نه زما د 15 نفر وي، 15 نفر سم دي چې زما ګروپ ته یې خلک اضافه کوي. انتظار ورته کومه. ښه 15 نفر باید زموږ ګروپ ته دوی اډ کړي. 15 نفر دلته بیا 45 ثانیې د میسج د څومره پاتې شي. زه ورته وایم چې نه 1 دقیقه دې پاتې شي، 1 دقیقه باید د میسج پاتې شي. بیا ورته وایم چې نه لږ دې پاتې شي، یا د 45 ثانیې پاتې شي یا د 50 ثانیې پاتې شي، 45 ثانیې دې پاتې شي. بیا ورته وایم چې نه 1 دقیقه دې پاتې شي، 1 دقیقه به تر هغې پورې پوره شي. اوس پاتې شو حالت اډ اجباري همه پیام ها. متن پیام اډ اجباري. کله چې نوی نفر جوین کیږي باید په لومړي سر کې ورته څه ولیکل شي. را به شئ په دې ځای به ورته کلیک واخلئ او تاسو به دلته په دې خپل مثلا ګروپ ته یو پوسټ کوئ، په دې ځای کې به دا ډول لیکنه ورته ولیکئ. زه هغه لیکنه هم ورته لیکمه. تنظیمات موږ خو لومړی دا ورته لیکلی سلام ګرانه وروره مهرباني وکړه زموږ دغه ګروپ ته 15 فعال نفر اډ کړه. بیا د میسج کولو لپاره کوښښ وکړه، ستاسو میسج موږ ته ارزښت لري. که بله لیکنه غواړئ مثلا زه ورته لیکمه چې سلام. ښه دغه لیکنه مو ورته ولیکله سلام وروره مهرباني وکړه زموږ دغه ګروپ ته 15 فعال نفر اډ کړه او بیا د میسج کولو هڅه وکړه. ستاسې میسج موږ ته ارزښت لري. په درنښت بولډ کړئ. لیکنه چې ورته پورته کړئ دا به بالکل د ومې لیدل کافي او بیا به سبجیکټال باندې کلیک واخلئ، بولډ به کړئ او کله چې دا ورته کلیک واخلئ بالکل هغه لیکنه د دوی سره ثبت شوه. ومې لیدل
سلام وروره، مهرباني وکړه زموږ دغه ګروپ ته 15 فعال نفر اډ کړئ. بیا د میسج کولو هڅه وکړه. ستاسو میسج موږ ته ارزښت لري. په درنه خالد افغان. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل ګروپ ته مو نفر اډ کړئ. تر بلې ویډیو در سره مخ کېږم. زه یم خالد افغان او ښې چارې ولرئ.